بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مومن او تاسو ته یوټیوب چینل کې هر کله ویم. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو پتن وي. مستر پریزیډنټ محمد نبی چې کوم اوس لیټیسټ رینکینګ کې اول نمبر باندې د پال راونډرۍ کې په T20 کې دا یو څو ورځې مخکې د ICC د خوا دا رینکینګ جاری شو. نو زه اول محمد نبی او د هغې مینوالو ته مبارکي وایم. زه خپله هم ډېر غټ مینوال یم او زما ډېر خوښیږي او بل زمونږ د ټیم کیپټن هم دی. نو ډېر ویاړ زمونږ دپاره افتخار دی چې زمونږ ملک ریپرزینټ کوي او زمونږ درې رنګه بیرغ ورسره هم خوا کې راځي. نو دا زمونږ دپاره د فخر او د افتخار خبره ده. مین خبره چې کومه کول غواړم په دې ویډیو کې هغه دغه ده چې دا اوس CPL چې کوم لیګو چې محمد نبی دوم ګټلو دا تصویر به تاسو ته ښکاریم. محمد نبی په شرټ باندې دغه لوګو چې کومه ده وولف 777 دا محمد نبی د لګولو نه انکار کړی. د دې اصل وجه څه ده په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم. دا وولف چې کومه ده دا یو ډېر ملګري ما چې ګوګل کې سرچ هم کړه که نه نو ډېر هغه پې دا دی چې دا د جوارګرۍ او د کسینو دا شي نه پروموټ کوي. دا د دې برانډ دی او ډېر دغه هم وایي چې دا د شرابو کمپني هم ده. نو محمد نبی د دې د وجې د پروموټ کولو انکار وکړو چې که جوارګري وي او که شراب وي دا حرام دي. نو هغه وایي زه ولې حرام شی پروموټ کم، زه خپله یم مسلمان الحمدلله او ولې زه حرام شی پروموټ کم. نو هغې همدغه مطلب د وجې د دې د وجې نه د محمد نبی نه پر میچ باندې خپل یو فیس دی هغه هم کټ کېږي د دې لوګو د نه لګولو. ډېر پاکستاني پلیرانو مایند کړی نه و هغو لګولې هغو پروموټ کړه خو محمد نبی یې ویل چې زه دا پروموټ کوم. او دغه ویډیو کې ملګرو تاسو کتلی شئ چې د مسلمان پلیران هم د سلیبریشن نه اخوا شو ځکه چې د هغو د شرابو سلیبریشن کو او دو ته اخوا شو. محمد نبی نورو ته هم اشاره وکړي او خپله هم ته اخوا شي. نو مونږ ویاړ یو مونږ ډېر دغه یو چې دغه شانتې پلیران مونږ لرو چې داسې یو شی نه پروموټ کوي چې هغه حرام وي په اسلام کې، داسې شي ته نږدې نه ورځي چې هغه اسلام کې حرام وي. نو الله دې محمد نبی هم داسې کامیابی در نصیب کړي، هم داسې بریاوې در نصیب کړي چې داسې یو شیان ته نه پروموټ کوي چې د هغه تا ته پته ده چې په اسلام کې حرام دي او پروموټ کول یې ګناه ده. نو ډیره مننه، الله مو په هر میدان کې کامیاب ساته. زمونږ ویاړ زمونږ افتخار زمونږ پریزیډنټ د کرکټ. نو موږ ډېر خوشحالیږو چې دا ځینې کار د مسلمان لوبغاړي د نه کتل کېږي، د شرابو سلیبریشن نه کول، په هغې کې حصه نه اخیستل، دا ډېر یو غټ کار دی. نو مونږ ډېر خوشحالیږو په دا ځینې کارونو چې په کرکټ ګراوند کې د زمونږ مسلمانان پلیرانو د لاسه ترسره کېږي. نو مونږ ډېر خوشحالیږو او زمونږ مینوال چې کوم دي د کرکټ هغه هم خوشحالیږي په دې کار باندې ځکه چې یو داسې شی پروموټ کول چې په اسلام کې حرام وي نو دغه ډېر یو ښه ساين. مستر پریزیډنټ محمد نبی ته سلام وړاندې کوم چې داسې یو کار یې ترسره کړه. هغه نور لیګونو کې هم داسې شیان نه پروموټ کول او په دې CPL کې هم دغه لوګو د پروموټ کولو نه انکار وکړه. نو الله دې راته ژوندی لره او الله دې ستا په حصه کې هم داسې بریاوې او کامیابیانې راولي انشاءالله او ورلډ کپ کې افغانستان دپاره ښه گیم ترسره کړي. او ملګرو دا زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې دا 1000 سبسکرایبر زموږ پوره شي. نو مونږ کوشش هم دا وي چې ستاسو دپاره ویډیوګانې جوړې کړو. نو مونږ هم دا یو ګول دی چې ښې ویډیوګانې جوړې کړو او زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ، مونږ سپورټ کړئ. تر بلې ویډیو پورې سلام.